بالاخره طالبانو یو ښه کار هم وکړ. څنګه د ایران مزدور ونیوه صحیح ورسره کړي دي. تازه حال یې څه دی؟ ملا عبدالغني برادر چیرته تللی دی او ملګرو ملتونو بیا د افغانانو لپاره څنګه ښه اقدام وکړ؟ دا درې مهم خبرونه در سره په همدې ویډیو کې شریکوم، نو ضرور ویډیو تر اخره وګورئ. دا باید ووایم چې د اسلامي امارت ځواکونو د تیبیان مرکز مشر نیولی او دا مرکز چې د ایران جاسوسان پکې پنډ وو تړلی دی. د تیبیان مرکز له څو کلونو فعالیت کوه او دلته یې په افغانستان کې د ایران ګټې خوندي کولې. کله چې ایران هلته له میشتو مسافرو میلیونونو افغانانو سره غیر انساني او غیر اسلامي چلند پیل کړ، دلته زیات شمېر افغانانو او د طالبانو حکومت پر ایران انتقادونه وکړل او د داسې عملونو د بندولو غوښتنه یې وکړه. خو 2 ورځې وړاندې د ایران څو جاسوسانو د افغانانو په وړاندې د ایران غیر انساني چلند دروغ وبله او د دښمنانو یوه دسیسه یاده کړه. هغوی نه تنها چې ټول افغانان دروغجن وبلل، بلکې د ایران پر سفارت یې ګلونه هم وپاشل چې د عامو افغانانو له سخت قهر سره مخ شول. هغوی پر طالبانو او حکومت یې سخت انتقاد وکړ چې د دې جاسوسانو پر وړاندې نه درېږي او د افغانانو د مظلومیت پوښتنه نشي کولی. ښایي طالبان همدې انتقادونو مجبور کړي وي چې د تیبیان په نوم د ایراني جاسوسانو مرکز یې وتړه او ښایي تر یوې کچې د ایران لاس په دې ډول سره لنډ شي. د تیبیان مرکز مشر عیسی مزاري نومیږي او د عامو خلکو په وینا چې په مستقیم ډول د یو مرکزي ایران ته کار کوي او د دې هیواد ګټې هم دلته خوندي کوي. تر اوسه پورې رسمي امنیتي سرچینو په دې هکله د عیسی مزاري د نیولو په هکله څه نه دي ویلي. ملا برادر د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر فراه ولایت ته سفر کړی. ویلي دي چې د بخش آباد بند د جوړولو هوډ لري. نوموړي ویلي دي چې پخوا هم د بیا رغونې چارې بریالۍ وې او په راتلونکي کې هم د افغانستان د آبادۍ او بنسټیزو پروژو په پلي کولو کې مصمم دی. تر دې خبري ناستې وروسته نوموړي د یاد ولایت له مسؤلینو سره لیدنې کتنې کړي دي. د بخش آباد د بند جوړولو چارې په تیر نظام کې پیل شوې وي، خو په هیواد کې تر نوي تحول وروسته یې کار درېدلی دی. ملګري ملتونه د ملګرو ملتونو کلتوري علمي موسسه یونسکو غواړي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو لپاره د لیکلوست پروګرام پیل کړي. د یونسکو مسؤلینو سارا ایل عطار او پرینیان وحیدي په دې اړه د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر سره خبرې کړې دي. په دې کتنه کې عطار ویلي دي چې له 30 کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او ورته څرګنده شوې چې افغانان د زده کړو استعداد او لیوالتیا لري، نو غوره ګڼي چې د دغو استعدادونو د لا ودې لپاره نور کار وکړي. د پوهنې وزارت په دې اړه په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي منیر د یونسکو د علمي کلتوري ادارې له مسؤلانو د مننې ترڅنګ وویل چې دوی د یونسکو له پروګرامونو سره موافق دي او حاضر دي چې د یوې موافقې د لاسلیک له لارې اجازه ورکړي چې افغانانو ته د لیکلوست لپاره رسمي فعالیت پیل کړي. د خبرپاڼې له مخې دواړو خواو ومنله چې د یوې موافقې متن ترتیب او پر یوه کاري میکانیزم توافق ته د رسیدو لپاره د دوو خواو تخنیکي ټیمونه راتلونکې اونۍ خبرې پیل کړي. ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. لیدونکو که مو تر اوسه چینل نوي سبسکرایب کړی نو سوله افغان یوټیوب چینل همدا اوس د نورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. پخوانۍ ویډیوګانې مو هم یو ځل وګورئ، لایک یې کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.